دا هم نوی غزل دی ما په میډیا باندې نه دی ویلی وایي چې څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه څه ضرورت به وي چې زه ترېنه شیشه واخلمه شمارم یا نه زه چې د چا نه باقیه واخلمه څه ضرورت به وي د چا نه چې شیشه واخلمه شمارم یا نه زه چې د چا نه باقیه واخلمه او شیخه د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو د تنخایۍ نه اخر څومره کرایه واخلمه د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو د زندګۍ کور مې ورکړی دی کلونه وشو د تنهایۍ نه اخر څومره کرایه واخلم او په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلم په ما کې دومره جرأت هم نشته بخښنه غواړم چې ذوالجلال ته هم د خپل قاتل نامه واخلم او په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یم په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یم لاس مې دماغ چې مرغیو ته پنجره واخلم په ما الزام دی چې قایل د ازادۍ نه یم لاس مې دماغ چې مرغیو ته پنجره واخلم او خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي خلق د خپل کور په دیوالونو کې سوري کوي او زهر مې خوړلی دی هغه هم په تیزابو کې دا غور طلب شعر دی کدی شعر کې د داد سونو تاد راکې کې نه پرېدای شي زهر مې خوړلی دی هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي زهر مې خوړلی دی هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي او خدایا چې تر ننه زما د جیب سګرټ وسکل ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي خدایا چې تر ننه زما د جیب سګرټ وسکل ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي او څوک چې ټوله ورځ د مارغانو پنجرې جوړوي درمان صاحب څوک چې ټوله ورځ د مارغانو پنجرې جوړوي ته خدای غره ته کیسې د ازادي کوي څوک چې ټوله ورځ د مارغانو پنجرې جوړوي ته خدای غره ته کیسې د ازادي کوي او ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایم ستا په مقدس سترګو خلک دینداری کوي ستا په مقدس سترګو خلک دینداری کوي اخري کې یو شعر دی چې د تکبر لاس مو رسیږي تر اسمانه پورې د تکبر لاس مو رسیږي تر اسمانه پورې خو سرسایه موږ د غنمو په قیمت ورکوو